کله چې درنه ګناه کېده یا د کومه خطا کوله هیڅوک پرې مه خبروه، هیڅ چاته یې په اړه مه وایه، پټه یې ساته، ځکه الله تعالی په تا باندې پرده غوړوي. خو ته چې کله دغه ګناه په اړه بل چاته څه وایي، که مور او پلار ته یې وایي، که ملګري ته یې وایي او تر ټولو نږدې کس ته یې که هم ووایي، که ته څومره ستر انسان شي، که ته څومره تقوادار شي، آن که د کعبې امام هم شي، دوی به ستا په اړه د همدغې ګناه په بنسټ باندې پرېکړه کوي چې تا ورته ویلې ده. ځکه انسان همیشه د بل په اړه په همدغه مسایلو فکر کوي. که یو څه دې ورته ویل ټول عمر یې ستا په اړه په ذهن کې وي. خو ګناه چې دې کوله الله تعالی ته یې وایه، بخښنه ترې غواړه، پښیماني پرې څرګندوه. پوهېږئ انسانان ګناه تل په ذهن کې ساتي ستا په اړه، په همغې په بنسټ باندې قضاوت کوي. خو الله پاک چې کله ته ترې په رښتینې ډول باندې بخښنه وغواړې، پښیماني څرګنده کړې، ستا له دغه حسابه دا ګناه پاکوي او د تل لپاره دې بخښي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کل امتی معافی الا المجاهرین، زما ټول امت ته بخښنه کیږي مګر مجاهرینو ته بخښنه نه کیږي. مجاهرین څوک دي؟ هغه کسان دي چې د شپې ګناه کوي، سهار راځي الله تعالی په دوی پرده غوړولې وي، خو ټولو خلکو ته وایي چې ما خو بیګا دا ګناه کړې ده، ما خو بیګا هغه ګناه وکړله. که غواړې چې الله تعالی درته بخښنه وکړي، هیڅکله چاته ګناه مه وایئ چې دا ګناه رانه شوي، پټه یې ساتئ. الله پاک ستار یا ستیر دی، په تاسې باندې پرده غوړوي، خو تاسې په خپل ځان باندې خلک مه خبروئ.